سلامونه نیکې هیلې احترامات د همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل ټولو ګډونوالو ته سلامونه هیله ده چې جوړ به یاست ملګرو نو زموږ څخه دغه ویډیو په دې باره کې څنګه خپل د واتساپ بلاک شمیره خلاص کړو دغه پر دغه یوټیوب چینل دغه ویډیو درېیمه د بلاک شمیرو په باره کې ویډیو ده ولې په څه خاطر باندې په دې خاطر باندې چې زیاتره کسان دي چې موږ ته په ټلګرام کې میسیجونه راستوي موږ ته پر واتساپ باندې میسیجونه راستوي همدا یوه خبره کوي چې ورور دا شمیره درته خلاصه کړه موږ دوی ته هغه طریقه ورته ښیو خو بیا هم دوی نه عملي کوي نو په دغه ویډیو کې بیا هم زه تاسو ته دوې داسې طریقې ښیم چې تاسو یې په صحیح ډول عملي کړئ او پر دا خبرو باندې عمل وکړئ ستاسې هغه بلاک شمیره چې بلاک ده هغه به 100% خلاصېږي که چیرې تاسو دا خبرې عملي نه کړئ نو بیا امکان نه لري چې تاسو بلاک شمیره خلاص شي نو راځئ په ویډیو پیل کړو ویډیو نه اوږدوو یوه کوچنۍ غوښتنه کوم که کوم ملګري دغه ویډیو په اول وارې ګوري زموږ همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو دغه چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ په دغه چینل کې هر وخت دغسې ویډیوګانې نشروو اول به راسو زموږ داسې خپل ټلګرام در وښیم کتلی سئ ملګرو باور وکړئ چې ټلګرام به خلاص کړم د ټلګرام په هغه برخه کې به اول وارې همدا خبرې د کومنټ برخه کې چې زما شمیره راته خلاصه کړه زما شمیره راته خلاصه کړه همدغه یوه خبره راته کېږي په ټلګرام کې نو که تاسې زموږ ټلګرام چینل نه وي جوین کړي زموږ ټلګرام چینل ته هم راسئ دغه ریپورټونه او دغه د کمپنۍ رسمي ایمیلونه او دغه موضوع یا هم سبجیکټ ما په ټلګرام چینل کې پورته کړي دي نو تاسې دغه ټلګرام چینل ته هم راسئ ما د دغه ټلګرام چینل لینک د دغه ویډیو په لومړي کمنټ او د ډسکریپشن په برخه کې د دغه ټلګرام چینل لینک دی هغه چینل درسره جوین ګورئ ملګرو اوله خبره تاسې باید ایمیلونه صحیح انتخاب کړئ ما تاسې دلته پورته کړي ګورئ بلاک شوي شمیرو ستونزه تاسې باید دغه ایمیل ته یوازې خپل د بلاک شمیرو هغه چې بلاک شمیره مو دغه یوه ایمیل ته واستوئ support.whatsapp.com او که د امنیت او د کوډ نه درته راستي یا بل مشکل باید یې دغه ته واستوئ او که چیرې عامې تخنیکي ستونزې وي مثال د یو بله مشکل وي درته هغه بیا دغه ایمیل ته واستوه هغه بیا ته کولی شئ چې دغه ایمیل ته یې واستوئ خو د مهم چې دی هغه دغه ته استوئ د بلاک شمیرو ته دلته ماجلا درته پورته کړی تاسې کولی شئ خپل د بلاک شمیرو دغه یوه ایمیل ته خپل ایمیلونه واستوئ نه داسې چې تاسې د یوه ایمیل بل ایمیل ته استوئ دا یوه مهمه خبره ملګرو یوه بله خبره چې مهمه ده هغه دا خبره ده ملګرو چې تاسې باید خپل بلاک شمیره چې مو کله و ایمیل ته واستول یا هم ګوګل کروم کې ورکړله هغه شمیره بیا داسې مه کوئ چې دا وامستول یو ساعت نیم ساعت یا په هغه دنګي به ستاسې پر واتساپ وګورئ چې دا خو لا نه ده خلاص سوې بیا ورواستئ د واتساپ یو کوچنۍ کمپنۍ نه ده دا په میلیونهاو کسانو دا ایمیلونه استوي نو هغه چې ستا ایمیل ته رارسېږي تر څو چې تا ته رارسېږي تا تر هغه وخته پورې 10-15 ایمیل ورته کړي بیا وایي چې زموږ ګوګل کروم کې داسې مشکل راوړي لکه چې پر صفحه وینئ ولې چې دی په 40 ساعت کې موږ ګوګل کروم طریقه ما د ویډیو بله ویډیو هم پر جوړه کړې تاسې هم په یوټیوب چینل کې لاندې دوې ویډیوګانې نور د بلاک شمیرو چې اوله ویډیو د یوه څه لا پورته ویډیو ده هلته ما دغه ویډیوګانې جوړې کړي دي د بلاک شمیرو ده ما ورته ویل چې ګوګل کروم ده په 40 ساعته کې یعنې ما ورته ویل چې په یوه هفته کې یا هم په 7 ورځو کې یو واره دا ګوګل کروم طریقه کاروم خو ځینې کسان دي چې په ورځ کې 10 واره هم د ګوګل کروم ته خپل شمیره ورکوي نو ملګرو دغه مهمې خبرو دپاره نو دغه ریپورټ دی نوی ریپورټ دی ملګرو هېچا به هم پر دغه ریپورټ نه یوه شمیره استولې وي نه بیا هم کار کړی دغه ریپورټ دی دغه ریپورټ دلته شمیره او دلته شمیره دلته خپل نوم دلته دغه شیان ور اول دغه ریپورټ داسې کلیک کوو دا کاپي کوو د دغه ځای څخه د ټلګرام چینل څخه دغه ریپورټ موږ تاسې څه کوو دا کاپي کوو دا چې مو کله کاپي کوي د طریقه درته ښیم دلته راځو پر دغه ایمیل ورته کلیک کوو پر دغه ایمیل باندې دلته کلیک کوو کله چې پر دغه ایمیل باندې کلیک وکړئ موږ تاسې ایمیل ته راړئ ګورئ ملګرو خاص به همدغه ایمیل کلیک کوئ دلته ګورئ راته راړولی ده چې تاسې لیدلی سئ support.whatsapp.com نو دلته به هغه ریپورټ ور واچوئ دلته چې ټکی غورځي په دا لوی صفحه کې دلته ګوته کلیک کړئ هغه هغه ریپورټ چې مو راکاپي کړی دلته یې پیسټ کوو کوم ریپورټ چې مو راکاپي کړي ګورئ پیسټ دلته به هماغه ریپورټ مو پیسټ کړئ بیرته یې ورځو بیا کېږو ټلګرام چینل ته ځو دلته چې یو بل څه ما درته پورته کړي هغه دغه دی دغه سبجیکټ یا هم موضوع دغه هم سره کاپي کړئ کله چې مو دې باندې ګوته کلیک کړه دا به هم کاپي کړو دا چې مو کله کاپي کړه دا به دلته د سبجیکټ په ځای کې ور واچوو ګورئ موږ لیکلی دی چې سبجیکټ
یعنې ستاسې موضوع څه ده. نو موږ واتساپ کمپنۍ باید وپوهوله چې زموږ موضوع دا ده چې زموږ بلاک شمېره ده. نو سبجیکټ پر ځای کې ګوته کلیک کوو او دلته دا پیسټ کوو. دلته دا سبجیکټ یې خرابوو تر دا ټکو پورې. دا سبجیکټ بیا داسې خراب کړو او داسې یې پرېږدو. نو دلته خپل هغه شمېره چې بلاک ده هغه شمېره اوله ور واچوئ، دلته بیا هغه شمېره ور واچوئ، دلته خپل نوم ور واچوئ. نوم که داسې نه ور اچوئ هم دا تر دغه دقیقې پورې دا خراب کېږي، تر دا بي پورې دا خراب. کله چې مو دا دغسې ور واچول هڅه وکړئ چې خپل پر یو داسې ایمیل باندې دغه ریپورټ واستوئ چې هغه ایمیل ډېر نه وي کارول سوی د بلاک شمېرو. نوی ایمیل جوړ چې یوه شمېره مو واستول یو ځل یې ورته انتظار شئ 24 ساعته 48 ساعته پورې ورته انتظار شئ. که چیرې یو نتیجه نه سوه معلومه واتساپ کمپنۍ ته ایمیل راستئ، هغه ایمیل پښتو ته سره واړوئ، ویې ګورئ چې دوی څه درته وایي چې تاسې تر څو جواب نه که چیرې جواب نه درکوئ 48 ساعت تاسې ګیر ساست بیا د ګوګل کروم طریقه وکړئ. کله چې همدا شی دلته ور واچوئ ملګرو پر دا سینډ ورته کلیک وکړئ بس ورته کښېنئ. نو تاسې بیا نور ورته انتظار شئ. نور بیا تر هغه وخته چې دوی جواب نه یې درکړی مې کوئ، هېڅ کار مه په لرئ. دغه ملګرو مهمه طریقه ده، پر خبرو عمل سره وکړئ. دغه مهمې تجربې زه سره شریکوم چې دوی جواب درکوي، د دوی جواب بیا وګورئ، هغه پښتو ته واړوئ چې دوی څه وایي. که چیرې دې کار ور نه کوي بیا موږ داسې راځو کروم ته. د کروم یوه طریقه ده، دا هم درته ښیم، دغه ما په مخکې ویډیوګانو کې هم ښودلې ده، خو ځینې کسان یې په صحیح معنا صحیح طریقه سره نه عملي کوي نو دوی تاوان رسوي. دلته ستاسې د کروم طریقه در ښیم. کله چې د کروم براوزر مو خپل موبایل کې را خلاص کړئ، کروم براوزر مو پیدا کړئ. کله مو په موبایل کې کروم ته ولاړ شئ، کروم را خلاص کړئ. کله چې مو تاسې کروم را خلاص کړئ دلته د سرچ برخې ته راځو، دلته ورته لیکو چې www.whatsapp.com. څنګه ګورئ ملګرو www.whatsapp.com www لیدلی شئ www.whatsapp.com دلته به دا ورته ولیکئ www.whatsapp.com لیدلی شئ ډاټ او دلته کوم. کله چې مو دا ولیکل دا ور سرچ کړئ تر دغه ځایه. دا چې مو کله دلته ملګرو سرچ کوئ ګورئ تاسې باید انټرنیټ ته هم پام وي چې تاسې انټرنیټ تیز وي چې هلته ایمیل استوئ هم چې ایمیل مو ورسېږي، داسې نه چې ایمیل پاتې وي او تاسې ورته انتظار یاست. نو چې کله تاسې دغه دلته په کروم براوزر کې سرچ کوئ دلته به ملګرو راسئ دغه کومې برخې ته به راسئ، دلته تاسې به راسئ دغه پای ته دا صفحه به داسې را سکرول کوئ، پای ته به راسئ. دا چې مو کله سکرول کړه پای ته چې رالاست ملګرو دلته ورته پر دغه کانټیکټ یو اس باندې ورته کلیک وکړئ. دلته زه نشم کارولی ځکه چې ما بیرته بیک کوي یعنې باسي مې. نو دلته به راسئ ملګرو دغه واتساپ سپورټ دغه کانټینټ یو اس باندې به ورته کلیک وکړئ. دغه دلته چې مو کله کلیک وکړئ ګورئ ملګرو دلته خپل هیواد انتخاب کړئ، د کوم هیواد نمبر غواړئ چې خلاص یې کړئ. دلته به ته مثالا پر دغه کلیک وکړې چې ته د هر هیواد نمبر ورکړې، که د ایران زه د افغانستان کوډ انتخابوم دلته هغه شمېره ورکړه، کومه شمېره چې بلاک ده یعنې هغه شمېره دلته ور واچوم. دلته ایمیل ور واچوم، خپل یو ایمیل ور واچوم. دلته کنفرم ایمیل اډرس، هغه ایمیل چې ریپورټ ور واچولی هغه لاندې هم یو وارې ور واچوم. خپل یو ایمیل راوخه، هغه د کمپنۍ ایمیلونه مه راخه بیا تا دوی پر هغه ایمیل باندې ریپلای کوي، تا ته وایي چې ستا شمېره خلاص شوې نه. دلته خپل هغه موبایل استعمال کړه، ته کوم موبایل استعمالوې، انډراید استعمالوې، آیفون استعمالوې او که داسې بل څه. دلته ریپورټ ور واچوه، پلیز انټر یور میسیج. دلته هغه ریپورټ ور واچوه لکه موږ داسې چې هلته په ټلیګرام چینل کې وو، ټلیګرام چینل کې موږ داسې کوم ریپورټ وکاروئ هماغه ریپورټ دلته راښوه. هغه دغه ریپورټ ملګرو دغه ریپورټ دې ځای کې کاپي کړه هملته یې ور واچوه. دلته به هغه کوم ریپورټ بیا پر نیکسټ سټاپ باندې ورته کلیک وکړه. نو ستا دغه ایمیل به ډایرکټ دغه ستا ریپلی به کمپنۍ ته ولاړ شي د واتساپ، هغه به ته جواب درکړي. خو هڅه وکړه چې په یوه هفته کې یعنې اول وار هغه د ایمیل طریقه وکړه، که چیرې هغې کار ور نه کوي 48 ساعته ورته انتظار شوې هېڅ میسیج ورته رانغله بیا دې ته راسه. او که تا ته ریپلی درکړل چې ستا شمېره نه خلاصوي یا غټ بندیز دی نو بیا مه کوه. زه تاسې یو ساده مثال در کوم، که چیرې یو څوک مابس کې بندي کړي پر یو تور باندې ستاسې شمېره هم داسې واتساپ کمپنۍ پر یو تور باندې بنده کړي نو هغه ته که 100 کسان ورشي که 1000 کسان ورشي خو نو هغه یوه کیسه ده چې هغه ورته دومره جرم دی، هغه جرم باید دی دونه وخت پر راوتلی دونه قید دی باید دی هغه نه کوید ادا کړي کنې دی نشي زېږېدلی. نو تاسې هم هڅه مه کوئ چې تاسې بیا ځلې ایمیلونه کوئ هغه ګټه نه درته کوي چې تاسې هر څومره ایمیلونه وکړئ. مهم یو ایمیل دی، سم ایمیل دی، بس نور ورته کښېنئ.
نو دغه طریقه د لطفا خپل شمیرې خپله خلاصې کړي. دا طریقه زه ورسره کوم، ما ته یې مه راستوئ، مه په ټلګرام چینل کې، مه په واتساپ کې، ځکه چې دغه طریقې دي نو تاسې هم وکړئ. مننه. کوم چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او تاسو راته ووایاست چې پر بل کومه ویډیو باندې تاسې پر کوم موضوع باندې تاسې ویډیو جوړه کړم. په کومنټ کې برخه کې راته ووایاست. مننه.